دا د ایران په پلازمینې تهران کې د فوټبال ښځینه مینوالي دي چې د لوبې کتو لپاره ورغلي. دا په ایران کې د 1999 کال تر اسلامي انقلاب وروسته لومړی وار دی چې ښځې د فوټبال لوبې کتو لپاره لوبغالي ته ورغلي وي. په زرګونه میرمنو په ازادۍ لوبغالي کې لوبه وکتله او ډېرې خوشحاله وي. هر چا زما ملګرتیا وکړه، هر څوک خوشحاله وو چې زه لوبغالي ته لاړه شم. د فوټبال مینوالو سرې جامې اغوستې وي او د خپلې لوبډلې د ملاتړ لپاره یې شعارونه ورکول او باجې وهلي. زه مخکې لوبغالي ته کله هم نه یم تللې، دا لومړی ځل و. دا سل په سله ځانګړې جذبه او ولوله وه. ما له خپل ورور او پلار څخه اورېدلي و چې د لوبغالي ماحول ډېر ښه وي. په ایران کې 1999 کال کې له اسلامي انقلاب وروسته ښځې د نارینو د لوبو له کتو منع کړل شوې وي. دا ډیره ښه خبره ده چې موږ ته د ازادۍ لوبغالي ته د ننوتو اجازه راکړل شوه. زموږ او نارینو ترمنځ څه توپیر دی؟ موږ هم باید لاړې شو او دا وګورو. زموږ پیغلې باید راشي او فوټبال له نږدې وګوري، ځکه چې موږ له فوټبال سره مینه لرو. ایران د فوټبال نړیوالې ادارې فیفا او د ښځو د حقوقو د کمپاین کوونکو تر فشار لاندې د 2019 کال په اکتوبر کې یوازې شاوخوا 4,000 ښځو ته په لومړي وار اجازه ورکړې وه چې په ازادۍ لوبغالي کې د فوټبال لوبه وګوري.